سلامونه او نیکی هیلې دوستانو. نن غواړم په دې ویډیو کې تاسو ته د فحشا یا سکس فلمونو لیدلو بدې اغیزې بیان کړم. څرنګه چې تاسو پوهیږئ په دې ورځو کې د انټرنیټ استفاده کوونکي په افغانستان کې او بالخصوص په پښتنه ټولنه کې بیخي زیات شوي دي. باید داسې څوک هم وي چې د دې بدې اغیزې ورته وښایي. زموږ ځینې وروڼه او دوستان شته دی چې تل د فحشا فلمونو په لیدلو مصروف دي او د ژوند ډېر مهمې چارې د یاده وځي. او بله غټه اشتباه دا ده چې اکثره دا معلومات په انګلیسي ژبه دي. نو زه غواړم کوښښ کوم چې دا هغه وروڼه چې پر انګلیسي نه پوهیږي هغوی ته داسې معلومات وروښایم کوم چې دوی ته ضرور دي چې باید د انټرنیټ په استفاده سره بعضې هغه موارد چې دی ورته اړتیا لري باید وپوهیږي. که د سکس یا فحشا فلمونو په اړه باندې وغږیږو نو لومړی باید په دې پوه شو چې د اسلام له نظره د فحشا یا سکس فلمونو لیدل یو عظیمه ګناه ده. دې لیدل د ډیرو ګناهونو باب کیږي او د یو مسلمان لپاره دا پکار نه ده چې دا فلمونه وګوري. دا د اسلام له نظره یو عظیمه ګناه ده. نو لومړی بد اغیزه دا ده چې په دې فلمونو سره زموږ او ستاسو په عملنامه کې بد اعمال زیاتېږي. نو کوښښ وکړئ چې د یو مسلمان په صفت باندې د دې فحشا فلمونو لیدلو څخه کم هغه څه چې اسلام موږ او تاسو ته هدایت کړی دی د اسلام لارښوونه ده د هغه تعقیب کړو او د دې څخه ځان وساتو او د دې عظیمې ګناه څخه ځان لرې وساتو. سکس فلمونو لیدل دویمه بده اغیزه دا ده چې دا د انسان د ضعیف کېدلو یا کمزورتیا سبب کیږي. کله چې تاسو سکس یا فحشا فلمونو ته ګورئ هغه کمې اوبه چې ستاسو له بدن څخه خارجېږي یا کوم هغه انرژي چې تاسو د بدن د دې په لیدلو مصرف کیږي د دې سره د انسان وجود ضعیفه کیږي او همدا علت دی چې هر څومره چې تاسو دې کې ډېر وخت ضایع کوئ او ډېر وخت د فحش په لیدلو باندې مصرفوئ په هماغه اندازه ستاسو د کمزورتیا سبب کیږي. لیدلې به مو ډیر ځوانان چې په ځوانۍ کې دي اما بیا هم د سپین ږیرو غوندې عادتونه لري، هیڅ کار ته یې زړه نه کیږي، د درس شوق نه لري او تل همدا موبایل یې پر لاس کې وي او لپټاپ ته ناست وي او ټوله ورځ هغه خپله انرژي پر دې بدو فلمونو او فحشا لیدلو باندې مصرفوي. نو که غواړئ چې کمزوري ونه اوسئ نو کوښښ وکړئ چې د فحش لیدلو یا فلمونو څخه ځان لرې وساتئ ځکه دا د انسان د ضعیف کېدلو یا کمزورتیا سبب کیږي. کله چې تاسو د سکس فلمونه ګورئ نو دې سره ستاسو حافظه یا دماغ پر دې باندې عادت کیږي چې همیشه هغه څه چې تاسو پر فلم کې ګورئ هماغه شانې باید تاسو ته آماده شي. یعنې داسې انځورونه یا ویډیوګانې چې تاسو ګورئ که هماغه شانې تاسو ته مثلا په زندګي یا په خپل ژوند کې په واقعي ډول ونښودل شي امکان لري چې ستاسو زړه سکس ته ونه شي. همدا علت دی چې اکثره خلک خپله ښځه هم لري اما بیا هم سکس ته یې زړه نه کیږي. کوښښ کوي چې مثلا د فحش یا سکس فلمونه وګورئ تر څو چې دې ته آماده شي چې سکس وکړي. د دې سره انسان عادت کیږي او دا عادت نو بیا ډېر خرابه ده ځکه چې بیا خپل شخصي ژوند کې ته نشي کولی د خپلې ښځې سره اړیکې ونیسي اما ټول فکر د بیا هم هماغې فلم ته وي او په فلمونو نه بغیر نشي کولی چې اړیکه ټینګه کړي. د سکس فلمونو کې اکثره هغه څه چې لیدل کیږي هغه په واقعي ژوند کې سړی نشي ترسره کولی او همدا علت دی که چیرې تاسو بیا د دغې سره عادت وکړئ نو بیا په خپل کوروالی کې د خپلې ښځې سره به تاسو ته غټ مشکل پیدا شي. نو که غواړئ چې د دې مشکل سره مخامخ نشئ نو کوښښ وکړئ چې د دې څخه ځان لرې وساتئ. د سکس فلمونو لیدلو یوه غټه بده اغیزه دا ده چې دا د انسان د حافظې د کمزورتیا سبب کیږي. لیدلې به مو ډېر داسې خلک چې مخکې د دې نه چې دا فلمونه وګوري ډېره ښه حافظه درلودله هر څه به یې زر په یاد کې وو اما فلمونو د لیدلو وروسته حافظه ډېره کمزوره شوې وي. په درسونو کې هر څه د یاده وځي. د امتحان په سر باندې هغه سوالونه چې دې لوستلي وي ځوابونه ورته په یاد وي اما په یاد کې نه راځي. دا اکثره ځکه چې دا د سکس فلمونو لیدلو سره د انسان لنډې مودې حافظه د منځه ځي او ضعیفه کیږي. نو کوښښ وکړئ که چیرې غواړئ چې یوه ښه حافظه ولرئ نو د دې فلمونو څخه ځان لرې وساتئ ځکه د فحش یا سکس فلمونو لیدل ستاسو پر حافظه باندې مستقیم تاثیر لري او ستاسو د لنډې مودې حافظه چې کومه ده چې باید همیشه فعاله او قوي وي دغه ضعیفه کوي. د سکس فلمونو لیدلو یوه بله بده اغیزه دا ده چې دا ستاسو د معتاد کېدلو سبب کیږي. سکس فلمونو لیدل لکه نور نشهیي مواد لکه چرس، تریاک، شراب او د نورو غوندې د انسان د معتاد کېدلو سبب کیږي او هر څومره ډېر وخت چې په انسان پر دې لیدلو باندې ضایع کوي په هماغه اندازه باندې د دې زړه نورو لیدلو ته کیږي. لکه څنګه چې انسان اوله کې په کمو سیګرټو یا په چرسو باندې معتادېږي بیا وروسته دا کم سیګرټ یا چرس پرې تاثیر نه کوي نو مجبوره دی چې تریاکو یا
یا نور غټو موادو ته لاس واچوي ترڅو چې نشه شي، نو د سکس فلمونو لیدل هم همداسې ده. شاید تاسو پر 15 دقیقو یا 10 دقیقو ویډیوګانو باندې خپل وخت ضایع کړئ، اما ورو تاسو بالاخره د دې معتاد کیږئ او بیا لیدلی به مو ځینې داسې خلک چې په ساعتونو باندې سکس فلمونه په روزانه ډول باندې ګوري، او هر بار چې دی ګوري د پخوا غوندې خوند نه ورکوي، نو مجبوره دی چې نور وخت د دې په لیدلو باندې ضایع کړي، او د داسې خلک هم شته دی چې د ورځې 4-5 ساعته د دې فلمونو په لیدلو باندې ضایع کوي، او ځینې خلک هم تر سهاره پورې دې ته ناست وي او ټوله شپه او ورځ د دې په لیدلو باندې خرابوي. نو کوښښ وکړئ چې د دې نه ځان لرې وساتئ، ځکه هر څومره ډېر چې تاسو دې ته ګورئ په هماغه اندازه تاسو دې ته معتاد کیږئ او په هماغه اندازه وخت مو ضایع کیږي. نو دا د انسان د معتاد کېدلو سبب کیږي. کوښښ وکړئ چې د دې څخه ځان لرې وساتئ. نو اوس چې تاسو ټول د سکس یا د فحش فلمونو په ضررونو باندې پوهیږئ، کوښښ وکړئ چې د دې څخه ځان لرې وساتئ. دا د اسلام له نظره هم لویه ګناه ده او د فکر او جسم له نظره هم تاسو ته ډېر ضررونه رسوي. نو کوښښ وکړئ ځان پر نورو مهمو چارو باندې مصروفه وساتئ او د دې څخه ځان لرې وساتئ ترڅو وخت مو ښه تیر شوی وي.